سلامونه زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د ټکنیکل شاهد یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ. ګرانو دوستانو ملګرو موږ بیا ستاسو لپاره یوه ډېره بهترینه مهمه ویډیو اپلوډ کړې ده. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو ټولو دوستانو ملګرو د خوښې وړ وګرځي. په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته د تصویر د بیکګراوند ریموو کولو طریقه ښیو. یو ډېر زبردست بهترین اپلیکیشن تاسو ته ښایم بغیر له دې چې تاسو له کمپیوټر څخه استفاده وکړئ، فوټوشاپ څخه مثل یا نورو پرمختللي سافټویرونو څخه. نو تاسو ته زه په خپل موبایل کې یو داسې بهترین زبردست سافټویر ښایم چې یو ډېر په صحیح انداز سره یو ډېر په ښه کوالټي سره مثل تاسو د خپل تصویر بیکګراوند ریموو کولی شئ. نو تاسو ټول دوستان ملګري متوجه اوسئ، ویډیو سټیپ بای سټیپ وګورئ. تاسو د کمپلیټ مکمل طریقه ښیم، سافټویر هم درته ښایم، مثال په سافټویر کې د کار مثال څه ډول تصویر بیکګراوند ریموو کیږي طریقه هم درته ښایم، متوجه اوسئ. نو تاسو به راشئ ملګرو، همدغه سافټویر به تاسو را ډاونلوډ کړئ. دلته زما سره دا سافټویر تاسو وینئ. همدا سافټویر په پلی سټور کې پیدا کیږي چې تاسو په هر ملک کې یاست، مثال افغانستان، پاکستان، امریکا، دوبۍ، هر ملک کې دا پلی سټور سپورټ کوي. نو تاسو بیا پکار د همدې ویډیو ډسکریپشن ته په همدې خاطر لاړ شئ، د لینک څخه ډاونلوډ کړئ. موږ به لینک اچولی وي د همدغه ویډیو په ډسکریپشن کې د همدې سافټویر چې مثال په پلی سټور کې هر کله تاسو همدا سافټویر سرچ کوئ، تاسو ته کیدای شي بیخي زیات راوړي، کیدای شي د همدې سافټویر پر ځای تاسو بل سافټویر ډاونلوډ کړئ. نو تاسو حتما په لینک باندې کلیک وکړئ، مستقیما تاسو همدې سافټویر ته بوځي، همدا بیا له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. هر کله مې چې سافټویر ډاونلوډ کړ په خپل موبایل کې مې انسټال کړ، نو په هغه به کلیک وکړئ. نو اوس موږ راځو مثال په سافټویر باندې کلیک کړو. زه تاسو ته اوس عملي ښایم چې په همدې کې موږ څنګه د تصویر بیکګراوند ریموو کولی شو، ډیلیټ کولی شو، چې هر ډول تصویر وي. دلته چې کله ملګرو تاسو په سافټویر باندې کلیک وکړئ، تاسو ته بیا همدغه شانتې یوه صفحه را درومي. دلته لوډ اپټو په همدې به کلیک وکړئ. هر کله مو چې په همدې باندې کلیک وکړه، دلته ملګرو تاسو بیا یو تصویر انتخابولی شئ چې کوم یو تصویر غواړئ چې تاسو مثال ډیلیټ کړئ د هغه بیکګراوند. زه مثال په همدې تراکتور باندې کلیک کوم. تاسو دلته وینئ په همدې مو چې کله کلیک وکړه، دلته به بیا تاسو په همدې ډن باندې کلیک کړئ. هر کله مو چې په ډن باندې کلیک وکړه، دلته ملګرو ستاسو اوس د ایډیټ ساحې ته داخل شوئ په سافټویر کې. دلته ملګرو تاسو سره قسمه اپشن په همدې کې دلته لومړی مینول کوم اپشن چې دا همدغه انتخاب شوی ته په همدې طریقه تاسو دلته وینئ همدا کوم تخته پاک چې مثال همدغه تاسو دلته له همدې څخه سایز غټولی هم شئ، تصویر کوچنی کولی هم شئ همدې کرښې څخه دلته تصویر په همدې طریقه هم ریموو کولی شئ. همدې ترڅنګ دلته میجیک ته همدا تر ټولو بهترین اپشن ده. تاسو دلته وینئ په همدې طریقه هم تاسو ریموو کولی شئ. تاسو وینئ بیکګراوند ریموو کوي. تاسو دلته وینئ تاسو وینئ ډېر په صحیح انداز سره بیکګراوند له همدې څخه ریموو کیږي. تر ټولو مثال زه راځم دلته که تاسو نه کومه غلطي کیږي، دلته تاسو وینئ په همدې بیک بټن باندې به کلیک کړئ، دوباره بیک حالت ته تاسو بیایئ. تاسو وینئ بیرته موږ دې حالت ته لاړو. دلته ملګرو په همدې اټو کې هم تاسو کولی شئ چې همدې په واسطه په یوه کلیک سره تاسو بیکګراوند ریموو کړئ. زه دلته فقط کلیک کوم، تاسو وینئ مکمل بیکګراوند ریموو شو د تراکتور په همدې کې. اوس خو همدا د کوم سپین بیکګراوند تصویرونه چې دي یا مثال په ګرین شنه بیکګراوند کې یا په سور بیکګراوند کې، هغه په اسانۍ سره مثال بیکګراوند ډیلیټ کیږي. که داسې تصویرونه ستاسو سره وي چې یا کوم منظرې سره مثال تصویر اخیستی وي یا مثال په بل داسې ځای کې تصویر اخیستی وي چې هغه سره مثال د سپین بیکګراوند په ځای قسمه یا ګلان وي مثال یا کور سره یا موټر سره، هغه بیا لږ مشکل لري، په اسانۍ سره نه ریموو کیږي. هغه لپاره بیا همدا کوم اپشن چې په همدې سافټویر کې ده، همدا اپشن په ډېرو سافټویرونو کې نشته. ډېر بیکګراوند ایریسر په نوم اپلیکیشن دی په پلی سټور کې، خو په هغه کې همدا اپشن نشته. همدا ډېره زبردست اپشن ده په همدې اپلیکیشن کې، بیا د همدې په واسطه ریموو کیږي. زه تاسو ته اوس همداسې یو تصویر راښولم چې سره مثال د بیکګراوند سپین بیکګراوند په ځای یو په بل داسې ځای کې اخیستل شوی وي چې یا مثال په ګلانو کې وي یا بل داسې منظره وي. تاسو متوجه اوسئ. زه همدې څخه تېرېږم، زه یو بل تصویر دلته راښولم. دلته بیا راځم مثال په لوډ او فوټو باندې کلیک کوم. دلته ملګرو که ستاسو سره کوم تصویر پیدا نه شو، دلته تاسو خپل موبایل ګلري ته هم تللی شئ چې په کوم فولډر کې ستاسو سره موجود وي. تاسو بیا په همدې درې لاین وینئ، په همدې به کلیک وکړئ. هر کله مو چې په همدې کلیک وکړ، لاندې به راشئ، دلته په همدې ګلري باندې به کلیک وکړئ. هر کله مو چې دلته کلیک وکړئ چې په کوم فولډر کې ستاسو سره تصویر وي، هغه فولډر به تاسو انتخاب کړئ. زه دلته راځم مثال په همدې کمره باندې کلیک کوم، دلته همدغه تصویر زه راښولم. دلته بیا هم د چیک باندې کلیک کوم، بیا دلته په همدې چیک باندې کلیک کوم. تاسو اوس متوجه اوسئ. که دلته زه په همدې اټو باندې کلیک وکړم، دلته په یوه کلیک سره تصویر داسې کرپ کیږي. تاسو دلته وینئ
بعضې دلته کومه صحیح چې دي مثال آیا ایمان ذکر کولی شي مثال په صحیح ډول کوم بیکګراونډ چې دی هر ایمونه شي نو زه تاسو ته اوس دا بیک کوم بیرته عادي حالت ته اوس همدې اپشن ته متوجه شئ همدې اپشن تاسو اوس خوبي وګورئ د میجیک اپشن تاسو دلته ګورئ اوس چې هر کله تاسو په همدې کلیک کوئ تاسو اوس دلته همدا وګورئ یو ډېر صحیح انداز سره تاسو دلته کسئ ګورئ ته متوجه شئ د تصویر څخه بیکګراونډ ریموو کیږي تاسو دلته وینئ یو ډېر زبردست اپلیکیشن دی تاسو دلته وینئ په همدې ترتیب سره ښه تاسو دلته وینئ زه داسې پاس سره ځم څومره یو په صحیح انداز سره کټینګ کې مثال کټوي کو تاسو دلته وینئ د تصویر دومره په صحیح ډول سره بیکګراونډ ترې ریموو کیږي نو په همدې کې ملګرو تاسو خپله کار وکړئ دلته ویډیو زیاتیږي یو ډېر صحیح اپلیکیشن دی زه خپله له همدې څخه استفاده کوم څومره ډیزاین چې مثال تصویر بیکګراونډ ریموو کول دي په همدې اپلیکیشن نه کار کومه نو همدا طریقه په همدې طریقه تاسو کولی شئ چې هر ډول تصویر وي مثال تاسو یې بیکګراونډ ریموو کولی شئ ویډیو مو که خوښ شوي لایک یې هم کړئ ملګرو او نورو دوستانو ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې دوی هم له همدې طریقې څخه برخمن شي او که چینل ته نوي یاست مثال چینل مو نوي سبسکرایب کړئ چینل هم د سره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ هره نوې تازه ویډیو اپلوډ کیږي تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي د اوس لپاره ټولو دوستانو ملګرو ته ښه وخت په خدای مې سپارلی یاست